زه شمس الله یم ولد عبدالوهاب له دارالمان نه مرکه تو که چهارقلا که قاری صاحبان ونیولو نه که موکل را که نه غیر را که مواد سره 6 نفر یو دلته یې راوستلو. مارکیټ ته تلم مې اپروچ یم د ورور سره مې جګ شولم د ورور موټر کې مې مواد ول موادو سره یې ونیولو 6 نفر یې دلته راوستلو. قاري صاحبانو هېڅ نه وارې کړی نه یې اذیت کړي دلته یې راوستلي. هېڅ موږ خوشحاله یو قاري صاحب او خپل کار باندې پښیمانه یو. په کابل ولایت کې په زرګونو نشهیي ګولۍ او 15 اتیا لیتره الکولي مشروبات نیول شوي دي. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت ځانګړي ځواکونه تل هڅه کوي چې د نشهیي توکو د هر ډول پلور، قاچاق، پروسس او تولید مخه ونیسي. له همدې امله دا ځل د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د ځانګړو قطعاتو ریاست د ځانګړې قطعې د کشف آمرېت منسوبینو له لوري د کابل ښار په شپږمه، اوومه او اتلسمه ناحیه کې د بېلابېلو عملیاتو په پایله کې 1,321 عدده د زیکپ نشهیي ګولۍ، 1166 عدده د تابلیتکا ګولۍ، 15 اتیا لیتره الکولي مشروبات او د تابلیتکا د جوړولو خام مواد کشف او نیول شوي دي. په تړاو یې 6 کسان نیول شوي دي چې له څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي. په اړه یې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د ځانګړو ځواکونو د ځانګړې قطعې د کشف آمر مولوي احمد الله سعد زرګی داسې وایي: د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د ځانګړې عملیاتي قطعاتو ریاست د ځانګړې عملیاتي قطعې د کشف منسوبینو یو لړ عملیات د کابل په بېلابېلو ناحیو کې ترسره کړله چې په یادو عملیاتو کې 1,500 کارتوسه زیکپ او 1,660 کارتوسه تابلیتکا ګولۍ، 15 لیتره شراب او 1.5 کیلو چارس او 4 کیلو ګرامه خامه مواد د تابلیتکا نیول شوي دي چې په یادو عملیاتو کې 6 تنه مظنونین نیول شوي دي. هغه به د څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.